الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لكم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې یینې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد السلام نه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ او تاسو ته توفیق راکړ د خپلې بندګۍ او د یو عظیم عبادت چې هغه د جمعې دا ستاسو زنانه را پیدا کړي دي او بیا فرمایي لتسکنوا الیها دا دې لپاره چې آرام حاصل کړي وجعل بینکم مودة ورحمة او محبت او الفت قایم شي او بیا الله فرمایي ان فی ذلک لآیة نن ان شاء الله تعالی هغه حقوق بیانو چې ما حق الزوجة علی المرأة په یو زنانه باندې د خاوند حقوق څه دي د یو زنانه مسؤلیت څه دی د زنانه حقوق د دې خاوند حقوق څه دي او د زنانه مسؤلیت سره د خاوند په مقابل کې او زمونږ شریعت او زمونږ ستاسو دین مطهر هغه دې په باره کې زنانه ته څه امر کوي او زنانه ته څه فرمایي چې ته د خپل خاوند سره څنګه سلوک وکړه او څه وکړه نو دغه اهمیت به ان شاء الله تعالی مختصر شاندې بیان. عقلمن انسان هغه دی چې هغه د هر کس حق ادا کوي دا د عقلمن انسان صفت دی او د مؤمن مسلمان صفت هم دا دی چې هغه د هر کس حق ادا کوي د هېچا حق په ځان باندې نه پرېږدي. ناپوه انسان هغه د هېڅ کس حق نه ادا کوي د هر چا په حق کې د هغه نه حق تلفي کېږي ظلم او زیاتي دې کېږي دا ناپوه انسان دی نادان انسان دی او عقلمن انسان هغه دی چې هغه همیشه راته راځي داسې په لاس کې دی چې په دې کې د هر چا او د هر کس حق ادا کوي دا عقلمن انسان دی او دا عقلمن انسان او خيار انسان پوه انسان هغه همیشه دا د تمام حقوق چې په دې کې مساوات ساتي حقوقو کې مساوات ساتل مثلا حقوق د کاغه د والدینو حقوق دي د مور او پلار حقوق په خپل ځای باندې د والدینو حقوق کاغه د مېرمنې د خانم حقوق دغه په خپل ځای باندې نو دا عقلمن انسان په دې حقوقو کې به مساوات ساتي دا نه چې د والدینو د حق دپاره د مېرمنې حق طلب کړه وایي زما مور او پلار دي د مېرمنې حق نه ادا کوم ما باندې هغې مقدم دي نه یا دا مېرمن په ما باندې مقدمه ده د والدینو حق نه ادا کوم د مور او پلار حق نه ادا کوم بلکې عقلمن انسان او خيار انسان بوه انسان هغه پر تمامو حقوقو کې مساوات ساتي او دغه مساوات چې څوک ساتي که خاوند ساتي مېرمنې ساتي نو دې ته هوښیار او عقلمن انسان ویل کېږي دا هغې صفت دی د عقل او د پوهې لوی صفت دی چې دا د والدینو د مېرمنې او د هر کس او دا مېرمن د والدینو د خاوند پر تمامو حقوقو کې برابري ساتي. الله سبحانه وتعالی په اسلام کې زنانه ډېر لوی مقام ورکړی دی زنانه په اسلام کې ډېر لوی مقام لري ولې که موږ تاسو غور وکړو فکر وکړو دې ته وګورو دنیا کې چې څومره انبیا کرام راغلي دي اصحاب کرام راغلي دي علما راغلي دي محدثین راغلي دي لوی لوی امامان دنیا ته راغلي دي حتی د عام کسانو ګوره په هغې کې ډاکټران دنیا ته راغلي دي انجینران راغلي دي تاجران راغلي دي على هذه القیاس داسې که هر څوک دي دا تمام د زنانه په واسطه باندې د دنیا ته راغلي دي دا تمام د زنانه په وجه باندې په واسطه وجود ته راغلي دي زنانه الله سبحانه وتعالی ډېر لوی مقام ورکړی دی ولې دا پیغمبر هم د دې زنانه نه پیدا شوی دی د زنانه مقام ډېر لوی دی بیا په دې زندګۍ کې کله چې یو خاوند او مېرمن د هغې زندګي شریکه شوله نو د خوشحاله فامیل دپاره د کامیابه فامیل دپاره د خوشحاله زندګۍ دپاره او د خوشحاله او د کامیابه زندګۍ دپاره او د خوشحال اولاد او د کامیاب اولاد د تربیت دپاره څه ضروري دي دا ضروري دي چې خاوند او مېرمن د یو بل حق وپېژني وایي دا خاوند او مېرمن دا په دې کور کې دا څه شي دي دا بنیادي قوي ستنې دي دوه چې دا کور چت په دې باندې ولاړ دی ولې خدای ناخواسته د دې په مابین کې اختلاف راغی نو دغه عمارت به قایم نه پاتې کېږي نو دا قوي ستنې دي د کور
د دې قوي ستنو ساتل او د دې عمارت د قایم ساتلو دپاره باید خاوند او مېرمن د یو بل حق وپېژني. تېره جمعه موږ دغه حق د زنانه بیان کړ او خاوند هم دې ته متوجه کړه چې ستا مېرمن په تا باندې څه حق لري. نو دغه شان یو څه حقوق دي چې الله سبحانه وتعالی په دې زنانه باندې لازم کړي دي چې ستا د خاوند او ستا د شریک حیات په هغه په تا باندې څه حقوق دي چې هغې ته حقوق د خاوند حقوق ویلی کېږي. دا نه ده چې یو خاوند و چې تمام حقوق زما دپاره دي، بس زه چې څه وایم زه قوماندان یم، ما چې څه وایم زما خبره صحیح ده، زما د خبرې نه بغیر به بله هېڅ خبره نه کېږي، ما چې کومه فیصله وکړه دا صحیح ده، زه چې څه وایم اولاد ته په کوم ځای کې نکاح کوم اولاد کوم ځای کې ورکوم، زما په خبره به څوک خبره نه کوي. دا تمام حقوق دته به دا ویلی شي چې تمام حقوق ستا لپاره نه دي، بلکې دغه شان حقوق د دې مېرمنې هم دي. د هغې مشوره هم واوره، د هغې هغې سره د هغې مشوره قبلول که هغه صحیح نو دا هم لازم دي. او که مېرمن و چې تمام حقوق زما دپاره دي، هر څه چې یم زه یم او زما خبره صحیح ده او بل به هېڅ چا خبره په دې کې نه وي، زه چې څه کوم او زه چې څه وایم هغه به کېږي، دې نه ما سوا بل هېڅ چا خبره نه منلی کېږي. نو دا خبره د هغې غلطه ده. ولې غلطه ده؟ چې دلته حقوق مساوي دي. الله په قرآن کې څه فرمایي؟ ولهن مثل الذي عليهن. دا حقوق جانبین طرف ته یو شان دي. څنګه چې د خاوند دي دغه شان دي د مېرمنې دي. څنګه چې ته سلام او احترام غواړې نو دغه شان تم سلام او احترام کوه چې هغه هم تا ته سلام وکړي. او که ته وایې چې نه زه به سلام نه کوم، زه به احترام نه کوم، بلکې دا به زما احترام او سلام کوي، نو دا فکر دی غلط نه دی. حقوق دې ته نه ویلی کېږي. حقوق دواړه طرفی مساوي حقوق، نو دا ضروري دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه متوجه کوي او زنانو ته فرمایي. د الله پیغمبر فرمایي، د امام بخاري رحمه الله د حدیث راوړی دی، قوي حدیث دی. اطلعت علی النار، د الله پیغمبر فرمایي جهنم کې مې ولیدل. اطلعت علی النار فرأیت اکثر من اهل النساء، هغې کې مې زنانه ډېرې ولیدلې په جهنم کې. د مردانو نه زنانه ډېرې وې، تعداد یې زیات و. یا رسول الله ولې تعداد زیات و؟ دا دومره زنانه په جهنم کې ولې وې؟ د الله پیغمبر فرمایي وایي ځکه تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. ګناه دا وه چې یو زنانه لعنتونه ډېر کوي، بددعاوې ډېرې کوي، خیرې او آزار ډېر کوي. سینې تنګه ده، په معمولي خبرو باندې زر غوسه کېږي، زر لعنتونه او خیرې او بددعا او آزار دا ډېر کوي. یو د دې د وجې، او دویم تکفرن العشیر، د خپل خاوند ناشکري کوي، د هغې سره ښه سلوک نه کوي. نو یو عقلمنده زنانه به هېڅکله په دې معامله کې ځان د جهنم مستحق نه کړي، بلکې هوښیاره زنانه، عقلمنده زنانه، مسلمانه زنانه، مؤمنه زنانه، هغې صفت دا دی چې هغه به خپل خاوند عزت او احترام کوي، هغه په دې معامله کې ځان د جهنم مستحق نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې یو خاوند د خپلې زنانه نه، د خپلې مېرمنې نه د بشري تقاضې طلب وکړي او د انکار وکړي په معمولي خبره باندې، زه خفه یم، زه ناراض یم، وایي دا انکار وکړي، وایي په دې شپه تر سبا پورې الله سبحانه وتعالی او ملائک چې په اسمانونو کې څوک دي په دې زنانه باندې لعنتونه وایي. دا څومره لویه بدبختي ده چې یو زنانه د خاوند د حق نه ادا کولو په وجه باندې تر سبا پورې په دې باندې لعنت ورېږي. تر سبا پورې دا د الله د رحمت نه لرې ده، دا د الله رحمت کې نه ده دا زنانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ثلاثة، درې قسمه کسان دي، لا يقبل الله له صلاة، منځ الله سبحانه وتعالی نه قبلی، ولا ترفع الى السماء حسنه، یوه نیکي هم اسمان طرف ته نه خیږي. د عمل کوي دینداره، د عمل الله نه قبلوي. یا رسول الله دا څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه دریو کسانو کې یو څوک ده، والمرأة ساخط علیها زوجها، یو هغه زنانه چې هغې نه خپل خاوند ناراضه دی، خاوند سره بدزباني کړې ده، د هغې سره بدسلوکي کړې ده، دا خاوند ترې ناراضه دی، خاوند ترې خفه دی، تر څو پورې حتی یرضا، تر څو پورې چې دا خپل خاوند راضي کړی نه وي، الله یې مونځ نه قبلوي، نیکي اسمان طرف ته نه خیږي، عمل الله نه قبلوي، تر څو پورې چې دا خپل خاوند راضي نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما تسأل یوم القیامة عن المرأة عن صلاتها وعن بالها. الله پیغمبر فرمایي د قیامت په ورځ چې د زنانه نه اول سوال کیږي
دا الله سره کله مخامخ کیږي او الله سبحانه وتعالی د دې زنانه نه اول سوال کوي د چی شي په باره کې ولې صلات هاد منځونو څه حال دا منځونه په کوم حال کې کول منځونه صحیح دي کې منځونه نه دي دا منځونه په ټول زموږ استاد راوځي لکه څنګه چې مقدر زموږ استاد ټول حساب کتاب برابرې نو الله سبحانه وتعالی د دې لپاره هم ملائک مقرر کړی دي دا تمام منځونه به الله راوباسي منځونه د کم راوته الله به پکې نفلونه ورواچي ستا منځونه به پوره کړي د زنانه سره حساب وکړي د منځونو دې څه حال منځونه وکړه ما فرض کړو په تا باندې نن سبا چې زنانه یو آرایش وکړي یقین وکړه چې تر څو پورې د آرایش نه خراب شوي یو منځ هم درنه کوي ولې ځکه هغه اودس کولې او هغه خرابېږي د دې یو آرایش دپاره دله یو مونځ نه کوي د یو واده دپاره والله که دله یو مونځ وکړي الا ماشاءالله الله بشم کړي ځکه چې آرایش خرابېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو زنانه سره به اول سوال د هغې د منځونو په باره کې کېږي دویم سوال عن بعلها د خپل خاوند د حقوقو په باره کې چې ستا کوم شریک حیات و د هغې حقوقو کې به د حق تلفي نه وکړي د دې حقوقو باره کې به پوښتنه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو زنانه دپاره دا جایز نه دي ان تصوم وزوجها شاهد وی دا وی نفلي روزي ونیسي او د دې خاوند په کور کې حاضر دی ولې د دې خاوند په تا باندې څه حقوق دي چې خاوند په کور کې وي او ته نفلي روزي نیسي بیا خو د خاوند حق نه ادا کېږي نو د الله پیغمبر فرمایي چې د نفلي روزو دپاره به دا زنانه د دې خاوند سره مشوره کوي او د هغې په مشوره به دا نفلي روزي نیسي په فرضي نه په نفلي روزو کې چې کله د خاوند په کور کې حاضر دی د زنانه لپاره دا جایز نه دي چې د هغې د مشورې نه بغیر دا نفلي روزه ونیسي او د الله پیغمبر فرمایي وایي که ما چاته امر کولی شي یو کس ته ما دا امر کولی شوی چې د الله نه ما سوا بل چاته هم سجده جایز ده نو ما به څه کړی وی لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به زنانه ته امر کړی وی زنانو ته چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې وکړئ لکه چې دې نه تاسو ته نږدې هېڅوک هم نشته دی او د دې نه نږدې څوک همدرد هم نشته د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز نه ده بت ته به کله جایز وي او قبر ته به کله سجده جایز وي او انسان ته به کله سجده جایز وي د الله پیغمبر وایي که ما دا کار کولی شوی او ما امر کولی شو نو زنانو ته به مې ویلی وی چې په احترام د خاوندانو تاسو خپلو خاوندانو ته سجده وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه راغله حسین بن محسن د هغې عمه وه دا راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل خاوند نه حال یې ورته د خپل خاوند بیان کړ لږ شان شکایت یې ورته وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړ چې دې کې زما زه څه کولی شم الله پیغمبر ورته وفرمیل فانظري خپل ځان ته دې وګوره انه نار وانه جنتك انه نار وانه جنتك دا خاوند ستا دپاره جنت هم دی او دا خاوند ستا دپاره جهنم هم دی که د دې خاوند په حق کې د حق تلفي وکړله د دې سره دې ښه سلوک ونه کړ او د دې خاوند مخالفت دې وکړ نو دا خاوند ګوره بیا ستا دپاره جهنم دی او که چېرې د خاوند احترام دې وکړه او د دې تابعداري دې وکړله انه جنه دا خاوند بیا ستا دپاره جنت دی دې کې ښه غور او فکر وکړه د الله پیغمبر ورته داسې وفرمایي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي زنانو ته ویا معاشر النساء لو تعلمن بحق ازواجكن عليكن چېرې تاسو په دې باندې پوه شئ چې زموږ د خاوندانو د دې خاوندانو څه حقوق دي په دې زنانو باندې څه حق دی د دې خاوندانو په دې زنانو باندې که په دې باندې وایي تاسو پوه شئ او دا تاسو ته معلوم شي تمسه الغبار عن قدم زوجها د هغې په قدم باندې تاسو دومره ګرد غبار هم پرې نه دی تاسو به هغه په خپله هغه صاف کړئ او پاک به کړئ دومره غبار به ورباندې تاسو پرې نه دی د هغې په خپو باندې که تاسو په دې حق باندې پوه شئ چې د خاوندانو په تاسو باندې څومره حقوق دي او څومره حق دي ولې دغه زنانه د دې خاوند په وجه باندې جنت ته تللی شي او د دې خاوند په وجه باندې دا جهنم ته تللی شي دا خاوند د ده دپاره سبب د جنت هم دی او سبب د جهنم هم دی نو د یو خوشحاله زندګۍ دپاره او د زندګۍ د کامیابۍ دپاره دا ضروري دی چې خاوند او مېرمن دا د یو بل احترام وکړي د یو بل حق ادا کړي او د خاوند اطاعت کول په زنانه باندې دا واجب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض یو زنانه وفات شوه او خاوند د دې نه راضي دی الله پیغمبر څه فرمایي چې خاوند دې راضي د زړه نه راضي د زړه نه دې ول حق ادا کړي دي
او دا خاوند دا ووایي چې یاره زما په ژوند کې دی زما ډېر خدمت کړی زه د دې نه راضي یم د الله پیغمبر کومه فتوا ورکړې ده زنانه لپاره کومه خوشخبري ده وایي دخل الجنه دا جنتي الله به جنت ته داخل کړي چې د دې خاوند د دې نه راضي یو خو صرف دنیا د وجې نه ووایي د هغې د فامیل د وجې نه ووایي چې او زه ترې راضي یم خوشحاله یم ولې که ونه وایي چې ناراضه یم بیا خو نور مشکلات زیاتېږي او یو د زړه کې چې هغه راضي دی چې واقعا دې زما ډېر خدمت کړی دی زه ترې راضي یم الله پیغمبر څه فرمایي دخل الجنه الله به جنت ته داخل کړي دا جنت حصول د زنانه لپاره ډېر اسان دي ځکه زنانه ته بعضې وختونو کې منځونو معافي هم راځي ایام حیض کې دا شان د نفاس اوقات راځي مختلف دغه راځي چې په هغې باندې منځونه هم ورته معافي روزې هم ورته معاف کېږي بې قضایي نیسي نو دا جنت حصول الله سبحانه وتعالی دې زنانه ته ډېر اسان کړی دی اما اسان اعمال ورته څوک ښودلي د الله پیغمبر فرمایي چې په دې باندې عمل وکړي نو دا جنتي ده الله به جنت ته داخلي کوم اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلى خمسها د پنځه وختو لمونځونو پابنده ده زنانه دا پنځه وخته د لمونځو پابنده ده او بل د الله پیغمبر فرمایي وحفظت فرجها او د خپل شرمګاو حفاظت وکړي د حجاب او د پرده دا مراعات کړي حجاب او پرده دا مراعات کړي وصامت شهرها او د رمضان روزي ونیسي دا فرضي روزي د دې اهتمام وکړي واطاعت بعلها او د الله پیغمبر فرمایي چې د خپل بغل والا چې هغه څوک دی خاوند دی واطاعت بعلها د خپل خاوند د هغې احترام وکړي یعنې د هغې اطاعت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیل ادخل الجنه دې ته به وویل شي چې جنت ته داخل شه فلتدخل من ابواب الجنه او په د جنت په دروازو کې چې کومه دروازه خوښوي په هماغه دروازه باندې جنت ته داخله شه دا څومره لوی خوشخبري ده یو څو اعمال دي پنځه وخته د لمونځ پابندي د خاوند پابندي او د روزې نیول او خپل ستر او حجاب د هغې مراعات کول او د قیامت پر ورځ به دې ته ویلی شي چې زه تا په دنیا کې د دې مراعات کړی دی فلتدخل الجنه هغه ابد الابد جنت ته اوس داخله شه نو دا د زنانه لپاره آسان عمل د زنانه او د خاوند په محبت د دې په مابین کې چې کله محبت وي په دې باندې څوک خوشحالېږي رب العالمین خوشحالېږي الله سبحانه وتعالی په دې ډېر سخت خوشحالېږي چې کله د خاوند او د مېرمنې په مابین کې محبت وي نه دا خاوند په دې زنانه باندې ظلم کوي او نه دا زنانه په دې خاوند باندې ظلم کوي د دې په محبت باندې الله سبحانه وتعالی ډېر سخت خوشحالېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې خاوند کور ته داخل شي او دا د محبت د وجې نه خپلې مېرمنې ته وګوري او مېرمن د محبت د وجې نه د خپل خاوند ته وګوري او دواړو باندې مسکا او هغه خندا راشي د محبت د وجې نه وایي رب العالمین دې دواړو ته په نظر د رحمت باندې ګوري دا څومره خوش نصیبه خاوند او مېرمن دي وایي الله سبحانه وتعالی دې دواړو ته وخاندي او په نظر د رحمت ته ګوري چې دا خاوند او مېرمن د محبت د وجې نه یو بل ته مسکا وکړي خندا وکړي رب العالمین دوی ته خندا کوي او په نظر د رحمت ته ګوري د دې په اتفاق او د دې په محبت باندې الله سبحانه وتعالی دومره خوشحالېږي زموږ د مسلمانانو حال وګورئ هغې چې کله کورونو ته داخلېږي بعضې لا ډېر د فخر نه وځي چې کور ته داخل شم څوک رب نشي والی رب نو ته خو بیا جلات یې دا خو د پیغمبر طریقه نه وه د الله پیغمبر خو داسې نه کول چې کور ته داخلېدو جلات به داخلېده د الله پیغمبر خو چې به کور ته داخلېده په بسم الله به داخل شو سلام به یې کو خپل اهل ته دروازه به یې ټک ټک کړله خپل کور ته به داخلېدو دروازه به یې ټک ټک کړه بسم الله به یې وکړه سلام به یې وکړه او ته به ما نه څوک رب هم نشي والی او د مسلمانانو دا حال مې چې کور ته راننوځي دا ولې او دا څنګه دا ولې دا پیغمبر طریقه نه ده بلکې کور ته راننوتل په یو خندا باندې راننوتل د الله پیغمبر به خپلو بیبیانو سره خوشمزاجي کول دا خوشمزاجي د خپل اهل سره کول هغه د آدابو کې دننه کومه مزاح او مسخره کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه خوشمزاجي به کوله د خپلو بیبیانو سره چې کله کور ته داخل شي نو په داسې طریقه باندې داخل شي لکه د الله پیغمبر چې کله څنګه فرمایلي دي موږ ته دې آیات چې ما کوم بیان کړ چې ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الله فرمایي دا الله د نښو نشانونو یوه نشاني دا ده چې ستاسو مېرمنې ستاسو زنانه د ستاسو له جنس نه پیدا کړي دي نو په دې کې درې خبرې الله ذکر کړي دي نکاح د څه شي دپاره ده د نکاح نه بعد لتسکنو الیها خاوند او مېرمنې ته سکون حاصل شي دا نه چې د هغې عمر دومره په عذاب کې شي یا د خاوند دا عمر دا په عذاب کې وي او یا د دې زنانه
عمر د دې خاوند د لاسه په عذاب کې وي. الله فرمایي لتسکنو الیها چې سکون حاصل شي دواړو ته، په آرام شي اطمینان ورته حاصل شي د نکاح نه بعد. او بیا الله فرمایي وجعل بینکم موده. موده څه ته وایي؟ الفت او محبت قایم شي، د یو بل احترام وکړي. څنګه چې موږ تېره جمعه عرض وکړ چې دې زنانه په تمامو مردانو کې ستا انتخاب وکړو، نو ته اوس د دې احترام وکړه. او دا خاوند باید دا فکر وکړي چې دې زنانه په تمامو مردانو کې زما انتخاب وکړ، زه د دې احترام وکړم. او زنانه هم دغه شان فکر وکړي چې دې خاوند په تمامو زنانو کې زما انتخاب کړی دی، باید زه د دې احترام وکړم. نو وجعل بینکم موده، الفت او محبت قایم شي د نکاح نه بعد. دا خبره ضروري ده. بل د نکاح نه بعد څه شی وشي؟ ورحمه، او د دې په مابین کې همدردي را پیدا شي. یو بل باندې یو بل احساس کی، دا خاوند د خپل مېرمنه احساس کی چې په دې باندې د کار مشقت، په دې باندې تکلیف زحمت د کومې خبرې دی، دا احساس باید وکړي. او دا زنانه باید د خپل خاوند احساس کی چې په دې باندې کوم تکلیف دی. دې ته وایي ورحمه. خپل مابین کې د دې څه شي؟ همدردي را پیدا. نکاح نه بعد لتسکنو موده او رحمه. دا نکاح د دې دپاره د الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې تاسو کې دا درې صفات را پیدا شي: اطمینان حاصل شي، محبت قایم شي، او همدردي را پیدا شي. زما عزتمندو، د خوشحاله فامیل دپاره، د خوشحاله کور دپاره، د خوشحاله اولاد دپاره، د کامیابه زندګۍ دپاره څه شی ضروري دی؟ زما په نظر باندې ښه موټر ضروري دی چې ښه موټر وي. بلکې د خوشحاله فامیل دپاره ښه موټر ضروري نه دی، خو کور ضروري نه دی. دا خوشحالي په دې اسبابو نه راځي، دا په ښه طعام سره نه راځي چې یو کور او یو فامیل اگر په ښو اسبابو باندې خوشحاله شي. بلکې د فامیل خوشحالي په څه شي باندې راځي؟ کله چې زړونو کې نرمي وي او په لفظونو کې همدردي وي. په زړونو کې نرمي، په زړه کې دردي، په زړه کې همدردي، او په لفظونو کې نرمي وي، لفظونه نرم وي او په زړه کې همدردي وي، او احساسات دا کنټرول وي. احساسات چې کنټرول وو، په زړه کې همدردي وه، په لفظونو کې نرمي وه، نو هغه کور کې به څه شی راځي؟ هغه کور نه به جنت جوړ شي. هلته به خوشحالي راشي، هلته سکون او اطمینان راشي. هلته هېڅکله دویم او دریم څلورم نفر ته ضرورت نه پیدا کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هلته د دې احترام وشي، د یو بل احساس وشي. چې کله خاوند دا وپېژندل چې زما د مېرمنې حق په ما باندې څه شی دی، او مېرمنې دا وپېژندل چې زما د خاوند په ما باندې څه شی حق دی، او بیا دا والدین دا احساس کی چې د اولاد څه حق دی په موږ باندې، او اولاد دا احساس کی چې زموږ د دې والدینو په موږ باندې څه حق دی. کله چې دغه حقوق وپېژندل شي او په دې حقوقو کې مساوات او برابري دا وشوله، نو بیا به انشاءالله تعالی دا وړوکی کور، دا وړوکی دا 2 متره کور چې موږ تاسو سره دی دلته، دا به جنت شي. جنت او خدای نخواسته تمام اسباب موجود وي، بهترین موټر موجود دی، بهترین طعام موجود دی، هر یو شی موږ سره موجود دی، بهترین اسباب شته، لیکن زړه کې همدردي نشته، لفظونو کې نرمي نشته، احساسات کنټرول نه دي، نو بیا به هغه کور کې خوشحالي هېڅکله را نشي، هلته به کامیابي هېڅکله را نشي، هلته به مشوره نه وي، اتفاق به نه وي، اتحاد به نه وي، او هغه د کور او د زندګۍ نه به جهنم جوړ شي. که په دې باندې لږ غور او فکر وکړی شي، او د الله پیغمبر او د الله د رسول زندگی مطالعه کړی شي چې د الله پیغمبر د خپل اهل سره څه کول. ازواج مطهره څنګه چې تېره جمعه موږ ویل چې ازواج مطهره هغې د خپل خاوندانو سره څه کول، د خپل خاوند د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څنګه عزت او احترام یې کوو. که یو زنانه د خپل خاوند عزت او احترام وکړي، نو دا خاوند بادشاه شو او دا زنانه د هغه بادشاه به ملکه ده. او که ته د خاوند عزت او احترام نه کوې، نو خلک خو د یو عام کس چې هغه عزت او احترام نه وي، نو د هغې عزت او احترام نه کوي. بیا خو ته خپل ځان په خپل ځان د خپل توهین ورکوي چې ته خپل خاوند عزت او احترام نه کوي. نو که ته خپل ځان ته عزت او احترام ورکوي، ته خپل خاوند ته عزت او احترام ورکوه. ځکه که دا با عزته وي او دا په عزتونو کې وي، نو دا زنانه سره خود به خوده په عزتونو کې ده. الله سبحانه وتعالی دې یو څو خبرو مانم د عمل کولو توفیق راکړي، او رب العالمین دې زموږ او ستاسو دا هر گفتار، هر خبره په دې باندې اول الله سبحانه وتعالی ما له د عمل کولو توفیق راکړي، او بیا تاسو له، او رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسمه فامیلي مشکلاتو نه وساتي، او رب العالمین دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې د خپلو زنانو حقوق ادا کړو. رب العالمین دې زموږ او ستاسو زنانو له توفیق ورکړي چې هغه د خاوندانو حقوق ادا کړي.
او رب العالمین دې زموږ او ستاسو اولادونو له توفیق ورکړي چې د والدینو حقوق ادا کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې د خپل اولادونو هغه اسلامي او شرعي حقوق ادا کړو او رب العالمین دې موږ او تاسو نه راضي شي. یا الله زموږ په کورونو کې اتفاق او اتحاد راولي. یا الله خوشحالي راولي. رب العالمین ته مالک په دغه اتفاق او اتحاد راوستلو باندې رب العالمین زموږ اولادونه د فتنو او د مصیبتونو نه بچي. یا رب العالمین ته په هغې باندې رحم وکړي. یا اله العالمین زموږ په وجه باندې هغې مؤاخذه نه کړي او د هغې په وجه باندې موږ مؤاخذه نه کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو نه خوشحاله شي. رب العالمین څومره مریضان دي هغې له شفای کامله عاجله ورکړي. څومره چې لاس په دعا دي رب العالمین دا په هر تکلیف کې دي، هر مشکل کې دي، موږ نه پوهېږو یا اله العالمین. د انسانانو مشکلاتونه مختلف دي، رب العالمین ته هغې دا مشکل حل کړي. رب العالمین شرعي حاجتونه مرادونه ارمانونه پوره کړي. یا الله زموږ دا مسجد نورم آباد کړي په مقتدیانو باندې. الله سبحانه وتعالی ته د موږ نه راضي شي. یو ورور د دعا درخواست کړی دی، څه محکمې ده مشکل کې دی او دعا درخواست یې دا کړی دی چې ټول ورونو ته وایي چې زما په حق کې دعا وکړئ مشکل کې ما. الله سبحانه وتعالی دا مشکل یې حل کړي. یا رب العالمین مبارکه ورځ ده او ته دعا قبلې د دې جمعې په ورځ باندې رب العالمین دې ورور دا مشکل په خپل فضل او رحم سره حل کړي. د رحمان او د رحیم او د قریب او د مجیب نوم په وسیله باندې الله دا مشکل یې حل کړي. واخر دعوانا